درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ارګوایي ولسمشر غني تېره ورځ د کابینې په غونډه کې څرګنده کړه چې د والي ویان بستونه لغوه شوي نه دي، بلکې والیان به یوازې ستراتیژیک او امنیتي مسایل له خلکو سره شریکوي او پاتې د اطلاع رسونې چارې به د والیانو ویاندویان مخې ته وړي. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس په لاس کېده چې له مخې یې په ټولو ولایتونو کې د والي ویان بستونه لغوه شوي وو. د بشري حقوقو کمیسیون وروستي هدفي وژنې افغانستان کې عمومي ویره خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان کې په ګڼ مطرح کسان ترور شوي دي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي وروستي هدفي وژنې او مطرح څیرو ته ورپېښ ګواښونه په دې هېواد کې د عمومي ویرې او د خبریالۍ کار د سانسورېدو سبب شوي دي. دې کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې اندېښنه ښودلې ده چې روان وضعیت د بیان ازادي تګ راتګ او د رسنیو فعالیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ګنګوسې رد کړي چې له ګواکې له 2021 کال له پیل سره به افغانان له ویزې پرته ازبکستان ته سفر وکړی شي. یاد وزارت وایي یوازې افغان سوداګر کولی شي د جنوري له 2مې اونۍ بیا د همدې میاشتې تر پایه پورې په ترمیز کې د یوې سوداګریز بازار لیدو ته بې ویزې وورشي. او حکومت وایي د کابل د نفوس په تناسب د دې ښار د پولیسو شمېر ډېر کم دی.